السلام علیکم عبدالرحمن خلجی یم. نن دوه ټاپیکه مختصر ټاپیکه موږ ډسکس کوو چې په هغه کې د نن سبا چې کوم روان حالات دي د هغو سره مطابقت لري. اول دا دی فیسبوک هیکینګ، فیسبوک ستا هیک کېږي، فیسبوک ستا هغه بل څوک په کنټرول کې اخلي، په دغه به موږ خبره کوو. دویم دی ای آی وایس میکینګ دی چې ای آی چې کوم نوې ټکنالوژي ده د هغه په ذریعه باندې زما او ستا اوازونه جوړیږي، په هغه به موږ خبره کوو. او دریم دا دی چې په دغو دواړو کې کردار د اسلامیک سکالر چې کوم دي، د زموږ علما چې کوم دي، موږ خبره کوو چې په دغه کې باید علما څه کردار ادا کړي. او دا چې کوم ویډیو چې د باید دا تاسو ډیره د سر شیر کړئ، او دا چې کوم علما دي زموږ په کوم چې زموږ مفتیان دي تر هغو ورسیږي، او په دغه باندې باید چې یو داسې کار وشي چې سر زموږ د مسلمانانو دپاره مسلې نه جوړیږي. هغه اول دا دی چې نن سبا خلک لګیا دي، هیکر لګیا دي، د اسلام خلاف خلک لګیا دي، د ملک خلاف خلک لګیا دي، زما او ستا خلاف خلک لګیا دي. هغه داسې کوي د ستا فیسبوک اکاونټ چې کوم دی، فیسبوک چې کوم اکاونټ دی هغه هیک کوي، هغه په خپل کنټرول کې اخلي، لا غلط پوسټونه کوي، نعوذ بالله د نبی کریم اسلام په خلاف باندې پوسټونه کوي، د اسلام په خلاف پوسټونه کوي، د ملک په خلاف پوسټونه کوي. دا چې کله وکړې ته به خبر نه یې، نو سار ستا دپاره مسلې جوړي، پریشانیانې جوړي. ځکه ما ته پېژنو چې واقعي دا پلاني آی ډي خو د ده زه هم پېژنم، ته هم پېژنې. بیا چې کله داسې کار وسي، هیکر دا استعمال کړي، ستا له اکاونټ غلطې فایدې واخلي، نو بیا زموږ دا رنګه وسي چې خلک خبر نه وي، په دا نه خبر چې حقیقت څه ده، تر هغه پورې چې خلک خبرېږي، حقیقت معلومیږي، تا ته بیا انسانان تاوان رسولی، نیم خلک داسې شته چې هغه تا ته په تکلیف رسولی، تی ختم کړی، تا پریشانیان تا ته جوړې کړي. او دویمه خبره چې کوم د ای آی وایس میکینګ چې کوم دی، دا ای آی وایس میکینګ بیا داسې دی چې ته چې کوم زه غږېږم، دا زما اواز چې کوم دی هغه مشین در جوړولی شي، بالکل هغه رنګ یې جوړولی شي، زما تصویر جوړولی شي، زما ویډیو جوړولی شي، زه به غږېږم، ته به غږېږې دا رنګه، نو هغه رنګه ویډیو جوړه کی، هغه رنګه وایس جوړ کی، بیا په سوشل میډیا باندې مطلب شیر کی. کچېره دی داسې وکړي چې ستا فیسبوک اکاونټ هم هیک کی، او هغه سره وایس هم جوړ کی، ویډیو هم جوړ کی، او بیا یې په فیسبوک باندې ورکړي، نو دا ډېر غټ ثبوت د زموږ دپاره چې یاره یو سړي ویډیو هم ورکړې ده، وایس آواز هم د ده. او دویم دا دی چې د ده له اکاونټ هم شیر سوي ده، نو بیا زموږ د بچاو لارې نسته، موږ به نه یو خبر، موږ به بالکل بېګناه به یو، او ته په یو ښه به خبر نه یو، او زموږ ته به داسې تاوان نه راورسېږي چې هغه ځکه ولیکه، نو ته به داسې څه کوې نه چې د هغه اسلام په خلاف وي، ته به داسې څه کوې نه چې هغه د ملک په خلاف وي، ته به داسې څه کوې نه چې هغه د یو انسان په خلاف باندې که ته کوې، بیا خو نو انسانان تا ته خامخا تاوان رسولی شي. دغه دوه خاص شان چې کوم دی لکه فیسبوک هیکینګ سو، ای آی وایس سو، دا د دغو په ذریعه باندې جوړېدلی شي. دا دوه ویب سایټ ما در کړي، بیا مختلفه نور هم ویب سایټ د دغه ستا چې کوم د دغه ایکسپورټ دی هغه په دغه باندې کار کوي، هغه د دغه وایسونه جوړوي، هغه د هر چا په شکل هم جوړولی شي، وایس یې هم جوړولی شي، اواز یې جوړولی شي، ویډیو یې جوړولی شي. او دغه شه به موږ خبره کوو چې یاره په دغه کې اسلامیک سکالر چې زموږ دي، زموږ علما چې کوم دي، باید هغه په دغه کې څه کردار ادا کړي، او دا باید چې موږ د علماو د مفتیانو پورې باید چې ورسېږي دا شی. دی د کردار اوس دا په کار دی چې دی دا انسانان پوه کړي، دی دا معاشره پوه کړي، دی دا خلک پوه کړي، یاره که یو داسې څه وسو، یو داسې مسله پیښه سوه، یا داسې پریشاني پیښ سوه د چا له اکاونټ څخه، الله دې نه کوي د دین په خلاف، دارنګه د ملک په خلاف باندې باید دا خلک پوه کړي، دغو ته ووایي چې یاره تاسې ور تفتیش وکړئ، تاسې باید یو وارې هغه سړي څه معلومات وکړي چې آیا دا ستا اکاونټ خو چا په قبضه کې نه ده اخیستی، یا د چا په خلاف ویډیو جوړه سي، هغه غږېږي داسې د چې کوم ای آی په ذریعه باندې ده، باید چې په دغه باندې هم لږ تفتیش وشي، باید چې هغه سړي ته ووایي چې واقعي دا کار تا کړی ده که نه ده کړی، دی به نه خبر. زموږ به داسې انسانان ته له جذباتو کار اخلي، هغو ته تاوان رسوي، هغو ته پریشاني ما او تا ته رسېدلی شي. او درهم دا دی چې په دغه کې ضروري شی چې کوم دی باید په دغه باندې یو فتوا دی جاری کړي چې یاره ای آی چې کوم نن سبا وایس جوړېږي، آیا دا وایس چې کوم جوړیږي نن چې اوس جدید زموږ فتوا اوس څه وایي، په دغه حالاتو کې ویډیو زما جوړېدی شي، زما ستا وایس هم جوړېدلی شي. علما باید چې په دغه باندې جدیده ټکنالوژي باندې یو داسې فتوا جاری کړي چې آیا که څوک داسې څه وکړي، هغه
اول وار لاغه سر څه کول پکار دي لاغه سر څه سلوک کول پکار دي او هغه ته څومره موقع ورکول پکار دي هغه انسان ته هغه سړي ته دا یو زموږ خلاف نه کېدی د علماو په خلاف هم جوړېدلی شي دا ویډیو د علماو په خلاف هم جوړېدلی شي دا اکاونټونه د علماو هم چې کوم دي د هغو هم هی کېدلی شي نن صرف زما مقصد دغه دوه شان و او په دغه کې د علماو کردار و تر دا وخته ما ته اجازه راکړئ الله په امان